سیند صوبه کې چې کوم د افغان کډوالو د هغه غیر قانوني یا غیر راجسټر افغانانو په اړوند باندې کوم لاکډاون شروع دی یا کوم د دوی نیول یا د دوی په اړوند باندې کوم اپریشن صوبایي حکومت شروع کړی دی. زه د سیند د صوبې د صوبایي حکومت او دارنګه د بلوچستان د صوبایي حکومت او د پاکستان اسلامي جمهوریت د مرکزي حکومت څخه او دارنګه د یونیسیار څخه مو دا هیله او غوښتنه ده او خاص کر د بلوچستان د افغان کمیشنر او ډي ای صاحب څخه مو دا هیله او غوښتنه ده دغه کوم چې تاسو د ویډیو پر سکرین باندې ګورئ دغه ویډیو پر سوشل میډیا باندې ماته لاسته راغله دغه زموږ د سرانان د افغان کډوالو د پنډغالي خلک دي چې پیوار کارډونه په لاس کې لري او دوی هلته نیول سوي دي. نو په کار دا ده چې کوم زموږ افغان کډوال پیوار کارډونه لري یا ای سی سی کارډونه لري هغه باید ونه نیول سي. مننه. कार्ड था कार्ड د څه سوی कार्ड د څه سوی پولیس وسوي د کارت مر سره نسته د کارت یې اخیستی و د دوی کارتونه د ګورته کارتونه یې اخیستي دي ته کومې تاڼې نیولې جوهر آباد جوهر آباد